دا صداقت د رسول بیانوي او دا جواب دی دغه استعجال العذاب چې مخکې آیاتونو کې تیر شو دوی وی هغه عذاب د زر راوله کنه نو دلته ولا جواب ورکي پیغمبر ورته وایي زه رسول د الله یم زه د عذاب اختیارمند نه یم زه خو د الله پیغمبر یم د عذاب اختیار ما سره نشته نو لہذا تاسو دا غلطی مطالبه مکوئ اختیار د عذاب د الله په اختیار کې دی کله چې هغه وغواړي نو عذاب به د باندې راولي کنه قل وای پیغمبر یا ایها الناس اے خلقو انما انا لکم بشک زستا سود پارا نذیر ير درکون کې مبین خکارا نذیر مطلب ز دعوت کوم تاسو ته دا الله د عذاب نه يرول زما کار دی عذاب راوستل زما کار نه دی نو زه دایي مو د دایي کار هغه انذاري اوس هر کله چې ما دعوت کو نو سر رسالت باندې دا تفریقی چې د حق د صدا بلندونو نه بعد خلق دوړلیش اول منون کې او دویم نه منون کې نو کوم چې منون کې د غیل اول خوشخبری ورکي فالذین بساک سنامنو چې ایمان وروړو یریدا توحید دا مسله ومنله وعمل الصالحات وعمل مکنیک د پیغمبر د سنت طریقې مطابق لهم مغفرت دوی د پاره بخنه ده ورزق کریم او رزق عزت مند دی وګوره امنو وعمل الصالحات اول د عقیدې درستګي او بیا د عمل درستګي دا چې موکړه نو فائدہ به سی یو بت الله بخنه وکي گناهونه به دې سره معاف کی دویم رزق کریم بدر کی رزق کریم نه مراد جنت دی جنت کی خیسته عزتونو والا رزق دی کړ التبکار نه کې مهنت بنه کې تدل چې کوم مهنت کړي داغه سله وتا تل ته ملاوي نو تیار باندې هر څه ملاويږي اوس خيار سړی اغا دی دنیا کې د دین په خدمت ځان ستړي کی په اخلاص سره عبادت کوي عقیده عمل درست کی خپل نوغه ته پته چلته ماته سلام ملاويږي او کمقل سړی چې کم دی هغه دی دنیا کې مهنت نه کوي ادا ضایع کی د عمر یو مهلت ته کنه الله درکړي دی وګوره عمر ډېر زر روان دی دا دومره زر تیریږي لکه تخپل ځان ته سوچو کا دا سړی نه دی کله چې دې ځان ته سوچو کی کنه چې لکه زه څومره ما اوس څومره ما نو دته را تیر شوی عمر دا بالکل د ښکارا شي جوړ سترګې په ان کې تیر شو قدر روان چې کوم دی دا به دومره زر تیر شي چې ته به خبر نشي اوس ګوره حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی زما دا امت اوسط عمر هغه شپېته کال دی مطلب اکثریت خلک به شپېته کال پر رسی او ډېر خو باندې یو لږ خلک وي چې هغه به لږ وروړي نور اوسط دغه دی اوس شپېته کال ته حساب کا نو بل شپېته کال د چې سړی ورسي دغه آزاد ټول کمزوري شي دی بیا مهنت مشقت تک را تک د هر څه کې تبدیلی راشي دی هغه رنګنی به ضعیف طرف ته لاړ شي نو دا عمر تا ته خوش پېتخ کاری خو دینه ته دا نیم عمر د خوب وباسا د روټه خوراک سکاک تو وباسا نو دا بیا نیم شو دا 13 کالو تراغه تا د خوش پېتخ کاری خو ته پکې دا نیم خوب او روټه او د وختونو ورکې کړ ته ضرورت دی نو نیم عمر خو پدې کیږي ادا زده چاغت سره هغه عمر کته نش پاتې شو 13 نو دا 13 ستا پسترګي ان کې 13 ته بده نه پوي دا اولنی پیزل لشل کاله غسړی الکیو ځوانیو پخپل ذهن یو دغه کی وی یو داسي سټیج کی وی چې د تمړه هر سریالټی نخ کاری دې بس خپل موج کی بیا چې کله دې د شلو د اوړي نورورو د تر ریلایز کی په د ذمہ داري راځي په د باندې ریسپانسیبিলিټیز راځي نو دې پويږي چا اوس زه چې کم دې ذمہ دار سړی ما
بیا دې دا جون هغه ټکراونو سره مخامخ شي نو دته ورو پته لګي نو ګوره د 15 کاله خو ستا داسې لاړه نو باقي عمر څونه پاتې شو ټول ستا د سکولو دپاره ټول 10 کاله هم دي اته چې وایي زه پکې څه اچیومنټ وکړم او څه وکړم نو دنیا دومره عارضي فاني ده هوښیار سړی د دومره کم عمر هغه قیمتي کوي دا ضایع کوي نه نو الله وایي دغه خلک چې وقت قیمتي کو دوی لپاره مغفرت دی او رزق کریم دی اوس هغه خلک چې دا وخت ضایع ک عقیده عمل باندې توجه ورنه کړه بلکې الټه مخالفت د پیغمبر او د شریعت شروع کو نو دغه حال مو ګوره والذین کسان ساو فی آیاتنا چاغي کوشش کوي زمونږ پایاتونو کې معاجزین مقابله کوونکی آیاتونو کې سکی مقابله کوي ترې معاجزین ډېرې معنی دي یو معنی دا په دې حق او په دې آیاتونو کې مقابله کې مخالفت کوي دویمه معنی دا معاندین ضد کوي حق ورته معلوم یو نه مني دا غزدیان خلق دي او بل مطلب دی عاجز کون کی آیاتونو یا صاحب د آیاتونو د الله آیاتونو چې ودته بیانې نو دینه مخړی یا کم صاحب د آیاتونو بیانون کې نه حق پر سالم دای هغه چې وته خبره کینو داغه نه مخړی هغه سره عزت کوي داغه خلق دي ها نو اولائک اصحاب الجحیم دا خلق اور والا دي جهنم والا دي دا جهنميان دي ها چې ګوره د الله د کتاب نه مخړی او الټه پکې مخالفتونه کوي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته مخکې ګوره د دوو فریقو ذکر شو اوس دغه اسباب د هر یو بیانې دا ول یو به جنت ته ځي او بل به جهنم ته ځي او اسباب یې وره او دلته دې آیات کې بیان د دشمنۍ د شیطانم کوي او تسلی ور کوي نبی علیہ السلام لا دا کافر چې انکار کوي کنه د سبب سره د انکار د شیطان وسوسه او دا منون کې چې کله د الله توحید او د پیغمبر خبره مني نو د دې سبب الله د ځړنه غ شکوک زایل کی او ته هدایت نصیب کی دا دوا اسباب دي ښا یو طرف ته الله دی بل طرف ته شیطان دی استاد خوخه الله غ هدایت اخلي او کو د شیطان لارې پسې سي نو دا بیانې دوه په دې یاد دا آیات د مشکلاتو د قران نه دی ښا دا مشکل آیات تر ترجمه لحاظ سره او د تفسیر لحاظ سره بعضی خلک د دې لفظي ترجمه کوي او بعضی مفسرین دلته څه قسم لیکل د غلطه نو آیات متعلق ځان پوي کوي چې چرته دا قصه وره دا غلطه لفظي ترجمه غیدا سي کوي او بیا وسره قسم بیانې نو د آیات بالکل مطلب غلط بیانې سوئی و ما ارسلنا مونږ ندر علی گله من قبل کا استانه مخی پیغمبر من رسول هیڅ یو رسول ولا نبی نو نه یو نبی الا مگر کلم چراله گله دی اذا تمنا کله چغلستل کول او بیان کو نو الق الشیطان غرزول به شیطان فی امنیته په وقت د لستلو داغه کې وسوسه مطلب ویدا پیغمبر چې کله ودره د بیان کو نو شیطان داغه د دې بیان په دې وخت کې وسوسه وتوا چلو داغه په جبه نعوذ بالله وینور سره جاری کړل اوس دلته غي غلطي څنګه اغیدا قصه بیانې ودا نبی علیہ السلام د سورې نجم هغه 19 نمبر آیات وی هغه کې نبی علیہ السلام د دې د خدایانو د مشرکانو تذکرہ کوي یا فرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى سورې نجم آیاتونه ودا آیاتونه چې کله نبی علیہ السلام وی مشرکانو ته نبی شیطان نعوذ بالله د نبی علیہ السلام په خلد دا کلمات جاری کړل تلک القرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى څه مطلب دا منات او دارنګ دا عزا دا خدایان د دوی چې کوم دي اولاد نو دا لوی لوی بوتان دي
او د دې شفاعت چې کوم دی هغه منظور شوی دی او دا منظورې امید دی. مطلب دغه یو شان بیان کو نعوذ بالله. وی دا شیطان د پیغمبر په خلی باندې دا کلمات د شرک جاری کړل. روست بیا فینسخ الله ما یلقي الشیطان لری کړل الله هغه چې غرزولی شیطان ثم يحكم الله آیاته بیا الله خپل آیاتونه محکم وساتل او الله په حکمت والا دی. روست بیا الله غلر کړل. دا قصه او دا واقع چې څوک بیانې دا انتهایی غلطه او دروغجنه واقع ده او په څو وجوه سره دا قصه باطل ده. یو دا که چرته دا رښتیا شي نو وحی محفوظ نشوه. پیغمبر ته قرآن الله وحی کړی دی نو کو شیطان په دی وحی کې چته مداخلت لري دا وحی خو محفوظ بیا نشوه. اولان کې د قرآن د حفاظت ذمه چا غسته ده؟ الله غسته ده. قرآن خو وحی خو محفوظ ده، شیطان دې کې مداخلت نشي کولی. نو یو په دې وجه سره دا غلطه ده. دویم نعوذ بالله که نبی علیہ السلام اختیاری یا غیر اختیاری په الله دروغ وتړي دا بالکل ناممکنه ده. قرآن کې ردی بیان اوس پزتا اوس آیاتونو خیمه چې پیغمبر چرې نعوذ بالله په الله ځان نه خبرې نشي کولی. اوس د قرآن آیات کې دا نشته او پیغمبر په جبه څنګه جاری شو؟ اختیاری او غیر اختیاری پیغمبر په الله دروغ نه وي. د پیغمبر چې څومره خبرې دي ان هو الا وحی یوحى هغه د الله طرفه ښه هغه ځان نني. او دریم دا چې سورې نجم مکی صورت او حج مدنی دی. د نجم او د حج په دې منځ کې 10-12 سال ګیپ دی. نو سوال دا دی چې اغلتا فریتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الته د پیغمبر په زبان اقدس دا جاری شو ته وای کنه او جواب لزدولس کاله بعد الله رولګو تسلی. مطلب دا تسلی یاد دي کنه الته جاری شنو تسلی د پاره پیغمبر ته الله دا وی چې هر نبی ته داسې شیطان وسوسه چولې د خو بیا ته مونږ لری کړی دا لزدولس کاله بعد د منځ کې سو دا جواب ولې نه راته تسلی یو خدا مطابقت نه خوري. سلورم دا روایت چې څوک پیش کړي دا صحیح نه دی. دا کوم روایت کې چې دا راغلي دي دا روایت په دې باندې رد کړی دی په شفا کې قاضی ایاز تفسیر کبیر والا تفسیر سراج المنیر والا احکام القرآن ابن کثیر ټول ویلي دا روایت موضوعي دی. دا چا ځان نه جوړ کړي او منکر روایت دی باطل دی. الفاظو کې د دې سړي استراب دی. دا روایت ټیک نه دی. نو چا چې ندیات په تفسیر کې دا روایت وروړي دا ځان نه موضوعي روایت ته ول دي اصل نشته. او پینځم دا چې کدا واقع رښتینی شینو نسبت د کذب یا غلطه رسول ترازی حالان کې پیغمبر خو معصومی کدا اعوذ بالله توي چې پیغمبر نه غلطي شوی دا خطا کړی دا نو خو معصوم دغه نه غلطي خطا نه کی تا خو نسبت پیغمبر ته غلطو. نو دی واقع کې دا ډېر دغه دی باطل وجوه دي چې په دې وجه دا ټیک نه ده. او شپږم وجه ما تاسو ته وی چې دا د قرآن د آیاتونو خلاف واقع ده. ولی تاسو یو آیات خیر د سورې بنی اسرائیل 75 لکشات راوړوي. سورې بنی اسرائیل 15مه پارا سورې بنی اسرائیل 75 پیغمبر کله هم د ځان نه په الله خبرې نشي کولای. 74 کې وی ګور دلته ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ولولا ان ثبتناك پیغمبر کته مونږ نوې مضبوط کړي ته مونږ مضبوط کړي نوې تاسو سره زموږ مدد او نصرت نوې لقد كدت یقینا قریب او تركن اليهم کتاب میلان دوی ته کړو شيئا قليلا سلغونته مشرکان او د خلکو ته بسلغونته میلان نکړي خو نه اذن دغه وخت کې به بیا لازقنا که مونږ ته سکولې وي ضعف الحیات و ضعف الممات دو چند عذاب د ژوند دنیاوي او دو چند عذاب د مرګ او ثم لا تجد لك بیا بتانو مندلی ځان د پر علای نه زمو خلاف نصیره سو کې امدادي. وګوره کته په مونږ باندې د ځان نه خبرې کړي او دوی ته اعلان کړي وي نو زموږ طرفه وتا سره مدد نو
او تعالی موږ دنیا آخرت کې عذاب درکړو خو نه داسې نه ده پیغمبر الله حفاظت کوي او دغه په زبان داسې کلمات نشي جاری کېدی چې شیطان پکې تصرف وکړي او دا د آیاتونو خلاف واقع ده. اوس ګوره خپل ترجمه ته خام صحیح ترجمه څه ده آی کې ور مفسرینو قیدونه لګولي دی وګوره وما ارسلنا او مونږ ندی را لګلې من قبل کستانه مخی من رسول هیڅ یو رسول ولا نبی او نه یو نبی الا اذا تمنا مگر کله چې هغه بلستل کول تمنا تلاوت او لستلو ته وي د الله د کتاب بیان ته وي تلا نو دلته تمنا تلاوت او بیان د وحی مراد دی امنیته نه مراد اثناء تلاوته چې په وخت د تلاوت او بیان کې وی شیطان به د خلکو په زړونو کې وسوسه اچولې دا مراد دی خدلته چې کله به پیغمبر بیان کو نو دانه چې د پیغمبر زبان باندې څه کلمات شیطان جاری کړل او پیغمبر ته وسوسه واچول نه د پیغمبر د دعوت او بیان په دوران کې شیطان به د خلکو په زړونو کې وسوسه واچولې په کې په دې باندې کړ د خلکو په زړونو کې دا قید بو سریات لري خام چا به دی ساحر دی او چا به دی مجنون دی او شاعر دی تاسې وسوسه ځان به خبرې کولی نو فینسخ الله بس الله بلرک للما اغ شبهات یلقی شیطان چې غرزولی بو شیطان رستو الله نصرت کو دا پیغمبر خبره به اثر شروع کو د الله په حکم او د خلکو د ظلم مر شیطان هغه وسوسه د الله په حکم زایل شي نو ثم يحكم الله آیاته بیا به محکم ساتل الله آیاتونه خپل یعنی الله با دا آیاتونه خپل محکم ساتل او خلکو په دې باندې عمل شروع کو نو دا معنا ده او والله علیم پوی دی حکیم حکمت والا ذات دی اولیاء جلا دوس بیان د حکمت کی چې دا ولی شیطان مدد د خلکو زړونو کې وسوسه اچولې پیدا ځکه چې دا یو ازمایش دی الله په دې منافق او غیر منافق معلومي منافق په ازمایش کې همیشه فیل کی او مؤمن سره پکې پاس کی ویلیا جلا دې را پاره چوغر زیما هغه وسوسه یلقي شیطان چې غرزولي بو شیطان فتنه ازمایش للذین دای کسانو د پاره فی قلوبهم مرضون چې دای په زړونو کې مرضی وګوره وسوسه د شیطان مده منافق د پر ازمایش او به د شیطان په لار لاړو او د الله لار به پرېخوا نو دا منافق په دوکه شو دوی ملقاسیت قلوبهم او هغه سخت زړونو والا په دوی کې کافر هم د شیطان وسوسه کې راغی نو د پیغمبر د خبرې نه انکار وکړو نو وان الظالمین بشک ظالمان لفی شقاق بعید خامخا په خلاف کې دلري او په دشمنی کې دی لري د حق نه دا کافر منافقان همیشه د حق نه تختی ولري دي اول یعلم الذين اوتوا العلم دا بیان د مؤمنانو کوي او دا متعلقه فینسخ الله سره دی الله څنګه د مؤمنانو د زړونو شبهات زایل کی او زړه ول مضبوط کی ویدا سي ول یعلم الذين او دیر پر چې یقینو کی هغه سانو اوتوا العلم چور کله شوی دی ورته علم د توحید چې انه الحق یقینا دا توحید حق ته من ربک استاد رب د طرفنا نو فیؤمنو بس دوی ایمان بروړي به پدې نو فتخبتا بس نرم بشلهودی ته قلوبهم د دوی زړونه مؤمن سړی د الله په توحید د پیغمبر په خبره یقین کوي ته شیطان وسوسه کې نه راځي هغه چې حق ویني نو کلک شي د خلکو خبرو کې نه راځي منافق نرم شي دیتا د قرآن هغه صفت چې دې سره اخبات راځي په سړی کې خام اخبات عاجزه ته وي نرمي ته وي سړی چې ډېر قرآن سره تعلق لري د پزړه کې به عاجزي وي نرمي وي حق ته میلان وي وان الله بشکل الله هاد الذين خامخا لا رخي او رسي اگسانا منو چې ایمان وروړي دي الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغي وګور الله مؤمن سره نه غلارې ترسي کګي نه د باندې هر قسمه مصائب ازمایښونه راشي خدای رواني او ولا یزال الذين تخویف همیشه بیا کسان کفرو چې کافر دي
فی مریت پشک منه د دینا حتی تأتیهم الساعتو تر دې چې راشد وي ته قیامت بغتتن اچانک او یأتیهم عذاب یا راشد وي ته عذاب یوم اغا عذاب دا ورځ یقین بخیری. منافق مشرک سړی دی حق ته میلان نه کوي، دی په شک کی همیشه شک کی یار چې دی بټی کې او کدا بټی کی. دا کم سړی چې سوالات ډیر کوي او دی شکوک شبهات لري او دی لګیا دی حق کې پہچان نشي کولی، نو دله پکار دی چې دی خپل زړه صفا کی، که صفای نه کو نو دی به باطل سره یو ځای کیږي. بیا لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی حلال حرام واضح دي، کم شي چې تا شک کې واچي تا پرېدا او ځل کې دله کټکا واچي بس دا ګناي کنه. ځکه په رښتینی خبره حدیث کې راځي وي د سړي زړه اطمینان کوي او په دروغجنه خبره استاد له کټکا کوي. همیشه وګوره درو خبره چې څوک کی یا ته په خپل کې نو ته په کې لګ غبراويږي تبا لګونتي دسي خبره ماته رنگ بدی بدلی او یا بلې کوي نو تا ته پته لري چې چلکه دا سړی خو ډاډه نه لګیا دی خبره کې څه چل دی. خلک وایي نزله مې پیوبو نس کلی دې خبره او دې کې شک نو شک بنه کې ښا الله وی دی به علم منی چې قیامت راشي او یا زپی عذاب راولم نو دا برازي بیا با هغه وخت کې ګوري وخت لی اول ملک او بادشاہي خو یو مجن په د غرض بل الله خاص د الله هغه داسې عدالت چې ګوري کول تلاړي او د حق فیصله وکړي بادشاہي د الله ويحكم بينهم فیصله وو کې د دې منس کې نو فالذین بصر چا کسان یامنو چې ایمان وروړي دي وعمل الصالحات او عمل کړي دي نیک فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وي. مؤمن سړی چې چا حق منلی دا بالته خسته نعمتونو کې او والذین کفروا خلق چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا او دروژنه ګڼلې زموږ د آیاتونه فاولائک وذا خلق لهم دوی د پارشتا عذاب مهین اغا عذاب ذلیل کونکي او رسوا کونکي. مشرک منافق دی به ذلت او رسوایی کی په جهنم کې پراتی. نو خلاصہ د آیاتونو دا شوا چې د شریعت کې خبري وي اب منی د الله او د رسول خبره آی کې به شک نه کې چا چې شک کو نو دا سړی بنا کامي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وصلی علی ابراهیم وعلی ابراهیم اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصرنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله استغفر الله مو ابن عمل توفیق راکړي قرآن او سنت باندې په راکړي بیماران سم رضی الله ټول مریضان له صحتونه ورکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا ملګری یو خبر وره